یاره یو خوا شوګرد په ټیم رونغای کور وای چې وختي روتللی د کور څه پوهي خو به یې کړلی سړیه خو نه ورکه نشه داسې کاما کوله السلام علیکم استاجي وعلیکم سلام لږ په ټیم رو درما استاجي بارون و ځکه نو وخت راغلم نو دلته بارون شین اسمان دی تو صرف کلي کې بارون و استاجي بیا وړي بارونونه یې په یوه کلي یي او په بل نه یي ولاکه دم به خو څه درته وایم چې تکړه شه کور وکړه د ګوډي لاغه لږ ټیټ کا نور کور مې ویله کړی دی ښه وسټډونه یې ټیټ کا منډه استاجي جی دا خو ډېر سختې مړه ګوتې مې پرې وخوټېدې نه تویېږي نو په ګوتو نه په ویلپانا باندې یې ټیټ کا ویلپانا پېژنې د ویلپانا چې شته یایي دغه باندې هزار صحیح دا بل اندر څه وخله تکړه شه بس که خیر زه اوس ایستا شوم ځکه که نه چې ویلپانا مې پېژانده اوس پې زه ایستا شوم استاجي ته خو مې ډېر پوخ وغې دلته زوړه ما ګاپ راغی چوپ شه سړی به نه جوړوم چوپ شه چوپ شه السلام علیکم وعلیکم سلام استاجي ښه یې جوړ یې برابر ټیک ټاک استاجي چا شپه ورسته ډېر سپیشل ورلګلی یم ها بالکل ګوډي کې مې فرق دی ټرنک بکسه یې چې و که نه او چې روډي کې کله یوه سیټ لاسي او کله بل سیټ لاسي بېغمه شه بېغمه شه بالکل سیټ دی ریډي وي او بریک یې لږ فرق دی خزه صحیح شوه څه ټیم در وڅې یاره ما خو لږ کور داسې یوه ګنټه بعد به چکر و بس انشاءالله چې تر څه ګوړی به ریډي وي استاجي پیسې نه خو ورته وایه چې 200 بې پیرچي او که سل غلی شه بس صحیح شو استاجي زه لوړم بیا رسنګ صحیح شو ښه یې ریډي کړه ها بېغمه شه بېغمه شه استاجي ښه مې ویل چې روپو نه مې ورته ویلي وای که نه اول څوک روپۍ نه غواړي چې کور وکړي روپۍ غواړي اوس خو مستور شوې که نه ویلپانا مې وپېژانده ایستا شوم که خیر د الله ویلپانا یې وپېژانده منډه سټرینګ بکسه ترې روکولو سټرینګ بکسه ترې روکولو تکړه شه زر زر استاجي پان کې بیره روکولو کم پوه تکړه شه بس مو ته هم پته چې دلته حساب کې مو به روکولو کړي زر زر شه زر زر شه اخیر ایستا شوم اول به اشترینگ بکسه وقت یه اشترینگ بکسه نه بیولا گرد ویچات کم هسه می نمانی چی ایستوز نه ایستوزی که ایستوزی ما نه وخلا دا وخلا اشترینگ بکسه هسه می نمانی ایستوز تل رو منده چانه و لوبیا خوری خلو که رو منده و زن چرک وارلی دی ویش و بیان خلی مزده اشترینگ بکسه پان که واوا جی واوا استوز می والا چه گرمی تا نوستی تیره دا مشینگای خوب که والا چه پلتو لگه دلی دی استاجي هسې مې نه مانې دا یو وخت نه پاکای یو د په ګرمۍ دی وویژلو ځان ته پاکای هم نشي لګولی دا مې ترې روکلو وکړو دا ځان ته ولګوه و دا وخت اشتریم بکسه دا خو والا چې ښه استاز دی نه شوی هسې مې ورته ویل مانې نه ما ورته ویل نه چې په 5 منټو کار دی تیر شه سړی روان دی سړی دشتې رنګ دی دا زر زر ور ولګوه و دا پاکای ور ولګوه بیا یې شي واقعي بیا منډه کړه سړی روان السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر جوړ تکړه خوشحال ښه یې روغلې استاجي ګوډی ریډي شو بالکل ریډي شو که خیر دی الله خان اجازت دی اجازت دی بالکل اجازت دی دا بیل بیرته وښایم ښه بیل وښه بالکل صحیح و د سټرینګ بکسې یو بوش هم ور وچولو ښه اوس خو ګرونیم دو خیر دی تو صاحب خپله ګزاره کوو صحیح شوه که نه ویواله درد بیخي ماته وه هم ماته وه بالکل صحیح و که نه پته نه وای دغه لیده نه بیخي ماته وه و دا تکړه دی که خیر دی الله یې دا کور کوي ښه بالکل و بچی د لوی شه بس دا 5500 و 40 روپۍ شوې ښه بس زیاتې نه راغلي لکه ګزاره وکړم بس 40 تیسې کا که نی خلوی د خیر کې او 5,500 روپۍ ورکا 5,500 روپۍ نو ګرونی و سړی دا سمونی نو ګوراو د دکانونو کړی بس کبوړ رو بخاخه زه بخشش ته کبوړ واغله
چې ټیک نه خیر هم شته نه ګوره بیا ها زه خلوی به ټول خیر کی مړه سړیا بیغمه شم بس ډیره مننه صحیح شو صحیح شو صحیح از راوند مونډ په وام ګوډه ګوره ها ګوډه چک کا بیغمه شه ٹھیک شه دا میرا ګوره سیټ به کا دغه یو پینځه سوای نه ورګا ها ویډیو کامera غریب سړی ډیره مننه دا ته ته وانه خېشه نه زیته نه خلم استاد جی تو دا پیسې چپ چپ ډېر زیاتې وه حاضرګون روکا حاضرګون روکا او استاد جی دا خو مولا روکړې کنه ما کړه حاضرګون یې خو تکړه شه اشترین باکسې په زوی د شترنګ رو کولو کړای وو ویل چې هغه نو تو خو ما جی پیسې ته انداسه واخسته نو چې دا ونه کو څه شي به خورو ته کو د کماګل چې نه بیا شي خو خیرات نه ډورېګا پرې دا و خیرات